عزیزانو د عظیم انسان بیان ستاسو په مخ کې را روان دی. عظیم انسانان یوازې په غریبانو کې نه، عظیم انسانان په بادشاہانو کې هم تیر شي. لوی بادشاہ د زمانه به او هغه به د الله په نيز باندې یو عظیم انسان. علما لیکي چې یو خزه او خاوند ډېر غریبان او داغه ملک بادشاہ چې نو داغه متعلق دا مشهور وا چې څوک ولا ورشي او ست توفه او ډالۍ ولا یوسي نو هغه ولا ډېر لوی انعام ورکړي. نو د خزه خپل خاوند ته وی چې سړیا مونږ خدای غریبان تم دې بادشاہ لا ورشه کنه کسې درکړ. هغه ورته وی چې خزه هغه بادشاہ لا خو خلق توفه او ډالۍ وړي نو مونږ سره سدي. خزه ورته وی چې نور څه خو نشتا، خود پشکال میاشتا او بارانو نشوي دي او دا ډنډ ډکی دي دوبونه، نو دینه بدر ته منګه ډک کما سر به او تړم او دا ول د خپل ملک توفه یوس. ول ډېر خل منګه د ډنډې دوبونه ډکړې دي او سره ول تړلې دي او بادشاہ چو ناغه د 2 میاشتو په مزل لري. خزا ور سره شواو میړه د کلی نه بارو وستو د خدای په امان ورته وي او رسخت دا کور ترالو او دسه وک او په مصلا ودرې دا او 2 رکعات نفل یو. عزیزانو خدای دې توفیق درکړي چې 2 رکعات نفل وکي په دې نیت باندې چې خدای زما سہاجت ته او درنه غواړم. 2 رکعات نفل وکي او بیا خدای ته التجا او دعا وکي، الله تعالی هغه کار بیا خامخا کوي. نفل وکړه مصلی واچولا او په ودرې دا او نفل وکړه. مولانا روم وای چې زن مصلا باز کردا از نیاز، زن مصلا باز کردا از نیاز، رب سلم ورد کردا در نماز. خزی مصلا واچولا په مانځ کې دعا وکړه. څه دعا وکړه؟ رب سلم ورد کردا در نماز، اے خدایا زما خاوند 2 میاشتو په مزل باندې لری لاړو، خدا صحیح سالم اورسه او بیا په ډکه منګل واپس راولا. دا دعا 2 میاشتې کې سړی بادشاہ ته ورسېد او درخواست وکړو چې صاحب یو سړی راغلی دی او څه تحفه یې راوړی. بادشاہ ویل راننه باسي چې دننه بوتلو سړی په خیر رااله جوړې په خیر خیر شه بچیا سدي راوړي دي ورته وی ماء الجنه د جنت وب مې راوړي. بادشاہ ورته وی ماشاء الله سبحان الله الا لك ګلاسونه راوړي چې دا د جنت وب دا ټول د دربار خلق وسکي.
ګلاسونه راوړو اندازو کوي چې 2 میاشتې کې په منګي کې کومه وب پراته نو چې داغه ببوی څنګه ای او داغه بخوند څنګه ناول هغه ګلاس بادشاہ اوس کړ او الحمدلله وي او بیا وزیرانو ته وی چې اوس کوي وزیرانو خیالو کو چې د 2 میاشتو وبدي او چې بادشاہ اوس کلی نو بیا جنې جو سکارو چې نه وېس کړي نو وزیرانم ټولو هغه ګلاس اوس کړو چې وېس کړو نو اوس بادشاہ دې سړی ته وای اسه دا ټکه یاد لرئ چې دا عظیم انسانیت دا څومره اوچت شي بادشاہ تا ګورا او د سخاو بو په عوض کې دې سړی سره خبرو ته ورته وی وسړیا دا تا خو دومره لوی عظیمه توفه راوړې وه چې په خدای قسم کما سره د دې قیمت شته چې زه تعالی درکړم خدا د دې په بدل کې به یو حقیر غوندې شی زم درکړم حکم یې وکړ چې دا سړی خزانه تبوزي او دا منګه ورته د سرو زرو ډک او بیا د دریای دجله په دی غاړه باندې دا سړی تیر کړي دا ورته وخایي چې دلته وبو وګوره دریابونه بیږي دلته قیمت ستا د وبو نو دلته قیمت ستا د اخلاص عزیزانو دا واقعیا شارحینو د حدیث د یو روایت په ضمن کې لیکل روایت دا دی چې په قیامت کې به الله چې چا ناراضي شي نو داغه ګناهونه بم په نیکای بدل نو شارحین د حدیث چې دی هغه په دې کې متردد دي چې ګناه په نیکای څنګه بدلی دا شی عقل نه بار دی نو کتا سو خیالو کوي دین د عقل شیخ نه دی دین خو هغه شی دی چې چرته د انساني عقل خاتمه وشي الته د دین ابتدائی نو شارحین د حدیث وایي چې عقل دا تقاضا نه کوي چې ګناه په نیکای څنګه بدلی نو شارحین دا واقعي لیکلي ده چې تاسو وګورئ د دنیا بادشاہ چې وغواړي نو هغه سخاو به پسرو زرو بدلی نو قیامت کې چې الله وغواړي نو به ګناه په نیکای نشي بدلول نو زما عزیزانو په بادشاہانو کې دومره عظیم بادشاہان تیر شوي دي چې عقل ورته حیران او دا ټول سبق چې پیغمبري سبق هر یو بادشاہ د پیغمبر د شان او داغه د تعلیماتو نه به خبرو نو د الله مهرباني به چوشوا نو هغه رنگ به پیوخته او داغه خصلت او خوې چې ده هغه بم داسې لکه تاسو وګورئ د موسی علیہ السلام زمانہ ده او یو سړی دی هغه ګډې سره اوس خیال دا کړی دی چې ګډې خو سره خو دې سره سره خدای هم یاداوه نو لګیا دی چې یا الله تب چرته
ستړی به چې لږه چاپی درته وکړو. یا الله ته به چرته زما د دې ګډو د چیلو ډیر مزیدار پي دي چې دا در باندې وسکم. یا الله ته به چرته جامې به دي خیرنی چې درته ووینځم. دا وظیفه ده. اوس عزیزانو په ظاهر کتا سو وګورئ دا هر یو لفظ چې دی دا د کفر دی. کستا دا عقیده چې الله ستا چاپای ته محتاج دی نو کافر بش. کستا دا عقیده چې الله ستا د ګډو د چیلو پایو ته محتاج دی نو کافر بش. کستا دا عقیده چې الله ستا جامو وینځلو ته محتاج دی نو کافر بش. دا الفاظ وګورئ په ظاهر ټول د کفر دی او شپون لګیا دی دغه وظیفه. موسی علیہ السلام پر راپیښ هغه ورته وی چې دا څه هغه وی صاحب زه وظیفه کوم خدای یادوم. هغه ورته ظالمات دا څنګه خدای یاد دا خود کفر الفاظ. الله دې کدا عقیده رااله چې الله زما دې شي ته محتاج دی نو پټکی به کافر. ټول کائنات خدای ته محتاج دی او خدای چا ته محتاج دی. نو دا خود کفر الفاظ دی. اشپون ورته وی چې موسی کدا د کفر الفاظ دي نو زما خوش په تکاله وشو چې زدا وظیفه کوم. موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې شپته کاله وشو چې بیړه دی غر کړه. هغه ګډه او چیلای په ځای پرې خو ولاړو نسکور په یو کنده کې پروت ته او جاړي چې خدای اوس ز خبرې مچ ته څنګه خدای او څنګه یادې دل غواړي ما ته سپت. لکه زمونږ دا زمانہ اوس وګورئ د سپینګیرو بوډاګانو نه تپوسو کوي چې کاکا تاسو خدای څو منئ نو دا خو به وایي چې یوې منئ. لیکن تا سره د خدای په یووالي څه دلیل شته؟ ته خدای ولې یو منئ؟ دلیل لري؟ نه به وایي نه. نو دا یاد لرا چې خدای څوک یو منی او دلیل ور سره نه دا ایمان ناقص دی. دا ایمان کامل نه دی. الله چې یو منی نو داغه د یووالي دلایل بزده کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د خدای پیغمبر منی نو داغه د پیغمبرای باندې دلایل بزده کوي چې داغه د پیغمبرای دلیل څه دی. نو که خدای یو منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. که پیغمبر یو منی او خاتم النبیین منی او دلیل در سره نه دا ایمان ناقص دی. تاسو خیال را لکه هغه ورځ د قادیانانو یو کتاب ما ته چارا پاغي کې حواله ورکړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا نبی بعدی حدیث چي ده. دا حدیث غلط ته پیغمبر دا نه دی ویلي چې ما نرستو بل پیغمبر ناراض او اواله ورکړه دا په تفسیر در منصور باندې. تفسیر در منصور صف فلان دالی کتاب ما تدلته یو سړی را
ما هغه حواله چې وا په تفسیر در منصور کې وکړه نو حیران شو چې دا روایت د حضرت عائشہ دی چې تفسیر در منصور نقل کړي الته بیان څه شه دی او مرزایانو ته جوړ کړي څه شي نو ماوي چې دا ظلم په دې ملک کې دا د حکومت ته چې په اسلامی مملکت کې قادیانی غوندي کافر او مرتد ته د پمفلټ شای کولو څنګه اجازت ورکړل شي سره د دې چې ستاد ملک صدر چي دی کتا سوداغه تقریر اوریدلې الصلاۃ والسلام علیک یا علی خاتم النبیین وای کنه وای تم داغه تقریر اوریدلې الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نو تا خدای په دغه کاغوستر ګړون کته چې خاتم النبیین و خاتم النبیین باندې سپی اختدی او چکونه لګی او ته د ملک سربراه او د ملک بادشاہ ته دوی ته لگام نشي اچولې اوس کومګ داغي خلاف څوایو په مونږ پابندی لګي یا مونږ جلسه بنديږي یا زمونږ جلوس بنديږي چې تاسو امن عامه د خاطره جیلونو تلار شي ځکه چې قادیانی ته سوای او د قادیانی دغه باطل مذهب د تشهیر د پاره ملک عام اجازت ورکړي نو هغه کتاب ما سره پروت ته دغه ټوله حواله زګورم او هغه نه بعد به بیا سره ګو خدای یو مې وکړه تفسیر در منصور باندې چالت دې څه شي او دې د ذلیل بچو لیکلی اخو صفا الفاظ دی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ز خاتم النبیین ما نرستو ببل نبی هم ناراضی او ما نرستو ببل رسول هم ناراضی نو زما عزیزانو ختم نبوت عقیده د مسلمان په فرایضو کې ده دا به د مسلمان ایمانی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی د نرستو ببل پیغمبر ناراضی نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام اغه شپون جاری چې خدایا زه څه خبرم چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړي عزیزانو خپه نشئ تاسو تجربه وکئ مونږ نور مذهب خو پرېږده زمونږ دا کلمې د عام خلقو نه اورېدل شروع کړي ټول خلک کلمې غلطي وایي ټول غلط لا اله الا الله وای دغه زده کوي خالی د جمعې په مونږ کار نه کیږي بجلیګر مولا پسې والله کم دا اخلاص کی بجلیګر مولا ځان له بچرته خدای په قهر اختی زولنې به په خپو کې پرتی وي او خدای خبر چې کم دوزخ ته به راکاږي ته پوه شئ دغه زده کوي لا اله الا الله گنگنمو کا ماہوانا ہو رہے تھا لا الہ نشتہ دے معبود برحق وائی لا الہ نشتہ دے معبود برحق الا اللہ سوا دا خدا لا مانا ایچ نشتا ایچ
او کشتنو څوک دی الا الله. علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قائل نه ده. لا موجود هیڅ شی نشته. هلکه دا تاسو چې وایي مونږ هیڅ شی علماء را ټینګ کړي دي چې دا موجودات کائنات وغیرہ وغیرہ دا څه وایي. هغې ورته وایي چې کم شی به چې شبا نشت کېږي سبا به چې کم شی نشت کېږي د هغې نن تصور د نشت جایز دی. سبا به چې کم شی نه نو که ته نن ووایې چې نشته نو دا جایز دی. موتو پیغمبر فرمایلی دی موتو قبل ان تموتو مړه شئ په خوا د مرګ نه چې لا مړ نه نو ځان مړ تصور کړه. نو چې په ژوند ځان مړ تصور کې نو مړ اغلا کوي. جی مړ زنا کوي مړ شراب سکی مړ کم گناہ کوي. نو چې ته ځان مړ تصور کې نو هیڅ به نه کې چې زه مړ یو خو هغه مړ دی لکه یو ملا تقریر کولو چې د مړو په شپه سو کلوا پخا کې د ثواب دی کیر پوخ کې دا ثواب دی پلانې پوخ چرګ کچالول خونو نیغ به جنت ته. ا د مولا خزه اوریدلی دی هغه خیال کړی دی چې زه ولې جنت ته نه ځم. چرګ حلال چا مولا کور ته تللی دی ویل چې دا چرګ کم ځای ویل خو تال ته مانځه کې ویل چې چرګ چا حلال کو نیغ به جنت ته ځي. نو مام دا چرګ راونی و چې زه جنت ته لاړ شم. ستا ویلې خدای کور روان که دا خو زه خلکو ته ویم ځان له خو نه ویم. ولې د چرګ 100 روپو چرګ دی حلال زه مړ یم. ویل سړیا په آرام کښېنه مسله دې کړې وه. ویل مړ یم خلق راله مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی ملا مړ دی مړه ویلم بولو په کپنې کو ښځې ورته ویل پاسه بیخ دي وزه خخولو له دې وړي. ویل زه مړ یم چرګ دی ولې حلال مړ یم مړ. وی جنازه دی روانه مړه وړی دی دیریله چې لحد کې ورکوز کړی دی. ښځې ویلو درېږئ مال یې څه وصیت کړی ورکوزه شوې ده. ویل خښتې در پسې لګئ بیختي وزه بندی دی. ویل مړ یم مړ چرګ ویل ښه ودرېږه پاس چې را ټوپ کړی دی آواز یې کړی دی. ویل خلک واورئ ملا مړ شو راځئ مال تعالی دی راځئ. مړی کپن په سر نیغ د لحد نه را ټوپ کو. ویل د چاپلار خو به تعالی کی. نو یو وروره هغه کار دی چې مونږ چرګ پسې مړه شو. یو موتو قبل ان تموتو د پیغمبر فرمان لاندې ځان مړ تصور کی. نو چې ځان مړ تصور کی نو ټول ګناهونه به درنه سلب شي. د ګناه اراده به دې ختمه شي بلکل چې زه مړ یم. ارې ګناه ته چې ورځې نو ته به وایې چې زه خو مړ یم مړ خو دا ګناه نه. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی وی صاحب ما ته داسې یو ټکی وښایه چې زه په هغې عمل وکړم او په جنت ته لاړ شم. ارې ګناه نه نشم منې کېدی او یو ټکی راته وښایه. ویل بچیا دروغ مه وایه دروغ مه وایه. ویل بس غلا پسې تلی دی خیال یې کړی دی چې که د پیغمبر مجلس ته لاړې هغه ته خو خدای هر څه ښیي او راته ووایي چې تا خو غلا کړې ده نو خلق به وایي چې هوی دا خو غل دی
او کوم چې نه مې دا کړی نو د دروغو نه مې توبه ویسته ده دروغجن بش غلای پرېخې زنا پسې تللی دی هلته دا تصور ورغلی چې که پیغمبر تپوس وکړو چې تا خو زنا کړې ده کوم چې نه مې دا کړې هلته مې دروغو نه توبه ویسته ده او کوم چې کړې ده نو خلق به وایي چې دا خو زناکار ټول ګناهونه په دې یو توبه پرېښو زما په خبره پوهېږئ زمونږ توبې چې دي عزیزانو هغه وایي په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېایمانه مسلمانه وایي او سر د سنډا سرمن د میخې د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالي تسبیح هم لاس نیکمی بزرگمی او چې پردې مال پی پیښ شي الله دې امان راکړي عزیزانو پردې مال دا وور یو پیسہ دې چې پردې په گردن پاتې شو یو پیسہ په قیامت کې به الله وایي چې ټول ګناونه دې معاف دي جنت تزا خود دې سړی یو پیسہ در باندې و اور کنو بیا ځه دې به منډه کې چې پاس سره هو پیسې ډېرې وینو هغه پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکار شي تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې دې به ورپسې ورټوب کی ا پیسہ براوالی چې پاس راځي نو ا پیسہ به بیا وروغورځي او یا زرا کاله به دغه سي غوپې په جهنم کې په یو پیسہ پس یو لیش زمکه دي چې پردې لاندې کړي و یو لیش زمکه دا وواړه طبقه زمکه به دي په غاړه کې وي او خدای ته به پیش دا وواړه طبقه زمکه به زولنه وي او ستا غاړه کې به پرته وي او ته به خدای ته پیش یو لیش پرون میں په یو قبر تقریر کولو ما وی خبره واوري دا ټول غړ زیړ ولاړی د مولا خبره خو درته د اوخ پوسکای ښکاری بباد آمد او بباد رف او یو ټکه او من یو چې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تیرې ده ورته وی سال ده اغه لاندې نه ورته आवाज وکړو چې پاس نسه د حال پښتنې کې چې لاندې راشي نو درته پته به ولګي نو لاندې تله خو د هر چا یقیني دي نو چې ورشي هر شی به په خپلو سترګو وګوري بیا به لاسونه مروړې او خدای ته به التجا کوي چې یا الله واپس مې ولېږه چې ته څه ویا به کوم الله به وایي د خدای یوه وعده وه او رښتیا وه دنیا کې درته پیغمبران او کتابونه را لېږلي او هر څه نه پوه وې اوس یې سم نه کړي نو زما عزیزانو عرض داو چې سوچ وکړئ مونږ د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم ولاړی د تباہی طرف ته روان یو د ترقۍ طرف ته نه یو روان په بجلیګر کې زه امام ومنو ټوخېدم نو یو ورځ ټوخېدم بله ورځ په درېیمه ورځ د دې لنډۍ او ما تل څه ټوخ ټوخ کې چېرته علاج نه کوې مال پیسې را سره نشته چې شربت واړه ما تل نو بیا ما ودرېږه په مصله خو چې ور بیا ما ودرېږه د دې مرۍ نه مې ونیو چې ومې نیو یو څو جقه مې ورکړو د جومات د کړکۍ نه مې بار وغورځو او ورپسې مې ور ټوپ کړو په دا خېټه مې یو څو ټوپه ورته وکړو مال دې له د ایمان نشته چې دا 2 روپۍ والا چېرته ټوخي ګولۍ پې والا په مصله ما ودرېږه بیا ټوخي تاسو داسې خدای پېژندلي د خدای د کور څوکیدار درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د خدای د کور جاروکخ درته سپک ښکاري خدای سپک او ورک کړی د ښځو د جواب پاتې نه شوی د ښځو د جواب دی که زمونږ ښځې وایي زه صدر روډ له ځمه وایي بچه ها ها زه به درپسې رسته نه جارو هم که د غریبانو ښځې وایي زه په بوم یا صاحب نه ځم خپو کې مې باد دي دا شیخونه ورته څه ویلی شي چې سمه ده
کوي شیخ بابر بابا لازم الته مالګه سټمه پړمې تیار راځي کوي الته دیوانه بابا لازم غیب علم دی را باندې په مونږ غیب علم هم دی زمونږ په دې خزو غیب علم ناس کمی غریبې خزې چې چکر لړو شي غیب علم پکې تت ورته کولی شي د خدای کور له سپک ګورئ سپک او ورک شوئ ذلیل او رسوا شئ د چا د جواب نه یې زاړه ګیدړان در نه جوړ دي سوړې پناه کوئ سترګې نشي راښکاره کوئ او نور به ذلیلېږئ نور به خوارېږئ نور به رسوا کېږئ تاسو به د ځان تماشې وکئ قسم په خدای دی هغه آفت به در باندې راځي هغه آفت چې د نوح علیه السلام غوندې به ستاسو لاشونه پړسېدلي پراته یو کارغان به غوښي داسې عذاب به در باندې راځي نو زما عزیزانو په دې کائنات کې بل څوک نشته سوا د خدای او خدای چې د چاوي نو دا غار څوک والله العظیم چې ته عظیم انسان شوې ته به په کور کې پروتې په کور کې او په سړو کې به درنه مږي یری حضرت عمر د شپې گشت کولو په خپل خار کې یو کور کې د مور او لور جګړه وه مور وی بچیا لا په دې پایو کې لګي او بو واچوا کم دي سبب پیسې کمی شي لوري ورته مور امیر المؤمنین اعلان کړی دی چې کچا پایو کې او بو واچول نو سزا به ورکو پایو کې او بو نن استعمال کې وګوره د پایو کې او بو وګوره ګجران پکې بیلې واچي چا ګجرانو نه سوکوالیا پکې بیلې واچي دکاندار ته چراشیا پکې بیلې واچي ستاده ذلیل قوم سره خخت وړکړي دي او د کورکمان په نرخ خرڅ کړي د کورکمان قسم په خدای دی چې ستاده قوم د سپو غوخه د ګډورو په نرخ خرڅ کړي زمونږ په دې کلی کې یو قصاب دی د مردار اسب غوخه په دې قوم خرڅ کړي او خورولي د مردار اسب شل کاله وشو چې دا مې لیدلي داغه چې زه د لوږې مړ کېږم داغه قصاب نه غوښه نه اوس هم چې په لاره ځم او لاس راکړي بیا زر لاس په صابون ووینځم چې دی ظالم بیا څه چل دی داغه ذلیل قوم دا مونږه خو د بدې ورځې ښیو د بدې ورځې خمه نشته وسم نشته زورم نشته پچام لاس نه بریږي کینی مونږ پرانا ورځې د بل غوښې او تیکو خړو والای شیطانت زمون کور کله دی دو جنگول زمون کور کله دی فتنه زمون کور کله دی د دې قوم انجام بخکی یا دا قوم به چرته خشي مونږ مالت کې نن یو سړی د وسی سنت دی د خدای خوار او غریب اوریجه پخکړی دی او صاحب کورمی دی او دا دغه لګولی دی دا غیر چا پیر ها کې ناتونا مالک کیوں وہ سنت کړه به دی خانه دی خراب ویل ارمان کټنا ارمان نا زمونږ د مالت خلق بیګا لګیاو یو ماته نه دی ویلی نه برازم بل وی ماته نه دی ویلی مالداغي غریب کور روان شو او دوی لا پکټې پر خانی نو خدای ته وګوره یو د خدای قوم خدای ته وګوره ویښ شي عقل کوي د خدای اوګل مزدوری کې لګیا ہے د خدای په قهر اخته سلور 15000 روپۍ دی ولې ولګولې بیړه ده اندستړه خدای ناراض دا چې دا اوریجه څوک الکه تاسو خو هم دا اوریجه مریجه په خلکو خورونی کړي په ایمان وای چې ادا سی ویلی چې خدای در سره ډیر ښه ویلی خدای ته وګوره
ټول په واده کې د 110 کسانو نه زیات کسانو ته د ولیمې دعوت ورکول خلاف سنت دي. دعوت بم داسې ورکې چې څومره ستا د وسی بس کې به نه او بخوري، لکه حضرت علی د قجورو د اوربشو د روټای دعوت ورکړ. نن تارا شو ګورا یو کارت باندې شل او 13 روپے خرچ راغلی. د کم قوم لوفری او عیاشی چې دې حد ته ورسی قوم به خورز ګور خوار غریب په 10 روپے کارت بچا. زما د زوی واده یو سړی ته مې دوست مې مال ویل جی کارت ماډ نشته مال نه ویل نو به کارت څنګه د مال دا زما خپل کارت نه خراب ده کراله نو د سړی زوی بنئ چرانش ویل ولی مال کراله نو خپې بدر باندې ماتي چې د کاغذ نه زما خپل ته تسپک ګور دا څه خلق دا بنی آدم او مال ما په عمر کې د چا د واده روټای خوړلې ده ویل نه نو مال په ما دې د پلار حق دی لورک شخوار چې ما ته چاړو د واده ونه مړی له مې چرانه شي ستاسو مړی دی خدای کتا سراله یو زمړو ما والله کمه خدای هم بخ مړی څکه چې مړ شه دا رب کار دی خلاص یو سادرګه ته تاو کو کوته ولا او کناو سپردم بتو مایه خیشرا سپردم بتو مایه خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا خدای پوئے گا او کاری پوئے گا تراشی پتا څو کرانشي پتا نن ودونا سنتونا مړی ټول رسم و رواج او د خدای په عظیم قهر دا قوم واده لس ورځونه مخکې به جنډیان انتظامونه پلانی ډنګړي دی او خزه او نرب په ویرا قرآن او سنت هم پرېخو خدای پریخي قرآن او سنت ته د سپک کتري خدای سپک او رک د پیغمبر د لور غوندي نکاح چې او نه تړي د لور خدای به د سپک او رک. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا او دین مونږ پرې خېده ځکه خدای مونږ پرې عشق کې برکت نشته روټای کې برکت نشته ناسته کې نشته ملاسته کې نشته ګرځېدو کې نشتا خوراک کې نشتا د خولې خوند د دنیا خراب شو په خوا به د مسورو پیتی چې خوړه د چرګان ته قربان شه اوس چرګان خوري والله که د دال عمره مزه چاله ورکړي خوند د ملک او هغه ذایقه د ملک چې دا د بېدینۍ په وجې د ملک نوالو څه د ظالم حکومتونو د لاسه هغه ورځ یو انګریز ما نه تپوس وکړ وی زه لندن نه راغلی ما تا نه انټرویو علم مالوایا ویل نن نه 10 کاله مخکې 13 کاله مخکې پاکستان کې اسلام ډیرو که اوس ډیر مال 13 کاله مخکې په پاکستان کې اسلام پړه کې مو په خوله کې مو اوس په پاکستان کې اسلام په خوله کې ډیر دی او پړه کې نشتا نو داغه د رسول الله د زمانه منافقان دي چې پیغمبر ته براله او بیامنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمنین نو مالوس په خوله ډیر دی او پړه کې نشتا په خوا مال په خوله دومره نه او پړه کې ډیرو ته وګوره خلقو دمیم چغي و اسلام 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 په ټي وي کې دا دمې چې دا خبرونه وایي اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے نظریہ اسلام نجریہ اسلام نجریہ اسلام په ټلویزیون کې مو ګوره دا ټلویزیون ما سره نشته زیار وخت کته نشم چې چرته پیښ شم نو ګورم ورته نو دغه لشمکه چې دا نا پټي کې لګیا دا اسلام دی الو پټي ور په سر کړی الو پټو ته وګوره بیا غدیزه کې څال جوړ کړی
نه خدایم بنیاد بس دا زمونږ ملک شو. که اسلام وې په ملک کې نو خزه ته به دا اجازت وې چې هغه په ټي وي یا په ریډیو باندې خبرونه ویلې وې به د خزه خو چې څنګه ځان عورت ته او پټای به دا سه د خزه आवाज هم عورت ته پردې سړې به نه و आवाज. اسلام دا دې چې خزبا په کور کې په زور زور نه ګرځي چې د پانو आवाज هم دیوال نه خوا پردې سړې وانه او کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا اللهم اعز الاسلام والمسلمین. دعا کوي چې الله پاک ټول کفار خدای تباہ کی، مسلمانانو له الله اتفاق او اتحاد ورکی. په اخلاص دعا کوي چې یا الله د پاکستان قانون قرآن کی، د پاکستان قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کی. خدا زمون په ژوند مونږ ته د خپل مل قانون قرآن او حدیث خیا، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع زمون نصیب فرمایا. خدای زمون دا نوجوان طبقه پروردگارا دوی نه د دین کار واخلے. خدای زمون خويندو میندو ته هدایت دنے کيو کې. یا الله زمون بچو ته هدایت دنے کيو کې. خدای د ظالمانو نا مفسدانو نا اشرارو نا کفارو نا په خپل امن امان کې وسات. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ.